هایلین کې د مجرمینو د نشټوالي لامل ټول زندانونه تړل کیږي. د هایلین حکومت پریکړه کړې چې د مجرمینو د کمښت لامل زندانونه وتړي. له 2013 زیږدیز کال راهیسې په دغه هیواد کې د زندانونو د تړلو لړۍ پیل شوې ده او تر دې دمه 19 زندانونه تړل شوي دي. دغه هیواد د عدلی وزیر اردهای واندر ستور دغه هیواد پارلمان ته ویلي چې د مجرمینو د کمښت یا نه موجودیت لامل باید د زندانونو د تړلو پریکړه وشي. پارلمان ورسره منلې ده او ښایي د روان اوړي تر وروستیو پورې دغه زندانونه وتړل شي. هایلین د خپلو زندانونو د فعال ساتلو لپاره هلته د ناروې 240 زندانیان ساتل. د عدلی وزیر زیاته کړې چې د مجرمینو د نشتون په صورت کې د زندانونو فعال ساتل اضافي لګښت دی او باید وتړل شي. په هایلین کې د زندانونو د تړلو لپاره هغه مهال پریکړه وشوه چې له 2004 کال راهیسې په دغه هیواد کې د جرمونو ګراف راټیټ شو. څېړنو ښودلې چې د جرمونو د ګراف د راټیټېدلو لامل د قوانینو عملي کول، ښه حکومتولي او ولس ته د کاري زمینو برابرول دي. هایلین یو له امنو او ښکلو اروپایي هیوادونو دی چې 12 میلیونه نفوس لري او د جرمونو کچه پکې خورا ټیټه ده.